زاید ځان ته پښتون وای داغه په کلی کې ناستو مداغه په کلی کې صرف زه او زما هسبند ناستو ولی موږ دنه په خپل موبایل کې ویډیو راوړله ولی هغه د مافیا ویډیو زما په فیسبوک پیج باندې چلیږي زه کوم بای پروف دا چې جینې مری ته بوزي او اتلس کلنه جینکې ماشومان جینکې بوزي او شټ په دې پوروچت کی او په خېټه ولا لاس وخی د اغې نه ویډیو کوي او بیا خپل مرګورو تر علیږي نو ته ماته دا وایا چې ته دا حرکتونه کینو ولې ته سکه نن سبا خو هر انسان سره دوه موبایلونه دي کته چاته په ونس کې میسج مولېږي نو هغه التنه بل موبایل درته نیولي ستا ارسه ریکارډ شوی دی ابھی تو وڑ گیا ہے تو سچ میں وڑ گیا ہے زائد په یار دوست چې کله راتاو شي کنه نو یار دوست له بیا سټ راتاوي داسې او اوس تر باندې صرف زیشان دی پېږي اوس صرف زیشان راټینګ کړی زما نمبر پاتې دی در باندې زما نمبر پاتې دی ماته د بیوجه کنزا کړی دا د مافه غوښتونه پس ته بیا ماته کنزاګانی کړی دي زما فیملی دی یاد کړ دا رنگ پرنګ خبرې دی کړی دي یو ما سره ریکارډ شوی دی او دا زاهد د کیس نه خو به خلاص شي خلاصې وشي خو زما د کیس نه ستا خلاصې نه کیږي دا د تاسو کلیر وایم زه ته کلیر وایم او وی کنه اکشن ویل بی ریاکشن که په انګلیش پوهیږي نو دا ورته وایي ته چې یو ځای کې اکشن خای کنه یو ځای کې اکشن خای نو هغه ځای کې به تا باندې ریاکشن هم راځي او په زاهد باندې ریاکشن راغلو ټیک شو موږ نه چاته په سوشل میډیا کنزاګانی کو نه چاته د مور خور کنزاګانو باندې ویورز کینو نه موږ ته د ویورز ضرورت شته دی خو چې کوم قانوني کار دی اب کیږي با بهشکه زمانه سکرین ریکارډینګ وکړي مان سکرین ریکارډینګ وکړي زه پدې هیڅ هغه نه یم زه په هیڅ دی باندې ګیلټي نه فیل کوم ولې چې زه قانوني خبره کوم زه به قانوني لار اختیاروم د سره څنګه چې فزیشن گاډي ولې لاړو دلته تپوس کیږي گاډي ولې لاړو ولې په گاډي کې جی چرس برآمد شوی دي د ډانس ګولې په کې جی برآمد شوی دي دا زاهد په اسلام آباد ته پیری کوي الته پارټي ګرلز دي او ویل جی د ډانس ګولې وړي د په گاډي کې د ډانس ګولې هغه د ډانس ګولې د سن جوړیږي هغه د آیز نه جوړیږي دا گاډي ولې لکه یو اف آی آر کیږي په ټوپک باندې چې تا په پبلک کې ټوپک خودلې دي کور ته پولیس راځي ستانه گاډي بوزي ولې بوزي ستا د ټول کور تلاشي غستې شوی نه تا اسی اور نه دی غسته ته په ضمانت راوتی په ضمانت ته سلور کسانو پتا ستا ضمانت غستې دي او زمونږ ته دا امید دی چې هغه ضمانتيان بم د تاسو سره خوري ان قریب ان شاء الله مونږ ته چې سخکاری کنه مونږ ته چې کم صورتحال خکاری نو هغه ضمانتيان هم در سره سر خړلې دي زتا سره د کنزا جنگ نکوم زتا سره د سوشل میډیا د کیمرې جنگ نکوم زتا سره په بند کمره کې جنگ نکوم زتا سره په یو رنګ لایټ باندې جنگ نکوم چې رنګ لایټ به ولګوم موبایل بکیدم گیټ په بند کم پردې براخ کم زه تعالی مور خور کنزم ویورشپ کینم نه this is not my passion زه به تاسو په قانون کې خپل ځان خایم چې who is MK Mino بچې ته لوټي مونږ ته ویل چې ته ډېر ماشومې ګوره ډېر جذباتو کې مرزه اکثر انسان ته د خپل جذباتم خراب شي اکثر انسان چې د جذباتي شي جذباتو کې خبري وکي خبره او بازي د خلینا هغه جذباتو کې مغه په قانون په گریپ کې راشي او تر اغلی وس زیشان به تاسو سره صلح وکي اب تاسو سره کینی کمپرمایز به وکي سټام د سره لیکي په خله د سره رضا صلاح کوي سه وزر به وتاو کې زیات نه زیات برزنا تا یو ظلمانه معافي وغوښته زما په پیج کې اوس هم ستاسو د معافي ویډیو چلیږي زتا دې پر زه کمپرمایز نکوم دا خود خوندو مونته راځه
دلته کې لکه په د سکرین په شا باندې ګیدړ او په سکرین باندې ازمري د زاهد صد مثال دی د سکرین په شا چې کم دی ګیدړ دی یو ته وي اله مینور روانه ده یار مشال رول دی ماته خلاص کا راولم در پسې شان خچ ته دومره زورور ځان ته وې کنه ته ځان ته پدې شیشه باندې او ځان دا شی جوړ کړل دی کنه چې تاسو دونه زورور زه خو ستا په کلی کې ناستم کنه تا خو ځان سره دوه ګاډي خلک راوستیو کنه بیا مې در باندې ولې د مافي ویډیو جوړ کړه چې ته زورور وې ماته به دې ویلو چې پاسه نه جوړم ویډیو ته څوک چې په ما باندې ویډیو جوړې د مافي او د مافي ویډیو دل جوړوم نه ځه کله سمې معاف کې معاف مې کا ګینی او د مافي ویډیو دل جوړوم نه ته څنګه ځان ته پښتون و چې یو خزه ذات در باندې ستا په کلی کې درته کېناسته او درنه موبایل اونې و د نه ویډیو ساز کړه زه خزه ذاتم کنه زه خزه ذاتیم زما په خبر تراشي دي څوک چې ما کې ګلټي وي زه به ته معافي غواړم بالکل به ته غواړم چې ما کې زوري کنه او هغه ما ته کیمرا داسې نسی کنه په هغه ټایم کې په کلاس منډلی بیا به زه معافي نه غواړم ته ځان ته پښتون وې کنه زاید ځان ته پښتون وې داغه په کلی کې ناستو داغه په کلی کې صرف زه او زما هسبند ناستو ولې موږ دنه په خپل موبایل کې ویډیو راوړله ولې هغه د مافي ویډیو زما په فیسبوک پیج باندې چلیږي مال د دې خبره جواب راکې دا عوام دې مال د دې خبره جواب راکې کم چې نری کنه هغه بیا په کورم نری په صحرام نری په کلیم نری په جمعاتم نری په حجرم نری پوه شوې ستا په کلی کې ستا په ځای کې دا مینو ناسته وه دا مینو او د قرن خاوند دې درته موبایل ونیو او د ته ویزه لګیا شه اوس ا دې هیر شو چې زیشان ته دې ویزه به ورته په ځمکه ورته پوزه راکاږم ا دې هیر شو زیشان ته څه وي نه ځوانې ځمکې پوزې مه راکاږه بس ته رالې معافي غواړې ما درته ووایي مشال درته ووایي چې نه روره مونږ دومره ستر نه یو مونږ دومره غټ نه یو خلک چې ته مونږ ته په اسمبلی په ځمکه پوزه راکاږې سمپل معافي غواړې وغواړه په ویډیو باندې معافي وغواړه چې دا قصه ختمه شي ستا په کلي کې به زه تا ته ناسته یم زه به تا ته موبایل نیسم زه به تا باندې معافي غواړم هغه ویډیو به زه راوړم په خپل موبایل کې د خپل فیسبوک پیج نه به چلوم او ته به ما پسې راځې بیا به د غیرت خبرې کې آفرین شه ستا په د غیرت توب شه دې ته غیرت وایي زه خو دې ته غیرت نه وایم که دا پښتانه تا ته په دې غیرت وایي غیرتي زه تا ته په دې سره غیرت وایم نه خبرې کوي راځي ګاډې دې درنه ګیر شوي دي انرکاټکس کې به در باندې زه دغه ورکوم درخواست تا ته مونږ ویلو چې سم شه یو ظلم د تو مقدر کړی یو موقع مې دله په 2023 په 8 جولای باندې مې دله مقدر کړی وه چې پهلوان زه در وستم ستا کور ټبرې م راته وخو ستا ګلې م راته وخوله پوه شوې ستا مقامي تاڼې م راته وخوله په 2023 کې په 8 جولای باندې